اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس او فرمائے اے حبیب پناہی غاڑم پپالن کی د خلقو چې د ټول خلقو تربیت کئی پالنے کئی ملک الناس چې هغه مالک او بادشاہ د خلقو دے الہ الناس او معبود دے مددگار دے حاجت روا د خلقو دے من شر الوسواس الخناس د شر دا وسوسه چون کینا د شر دا وسوسه چون کینا الخناس خناس صيغه د مبالغه وا شیطان ته خناس ولوي کله چې د ذکر واوري نورستو کی نو دا خناسه ماده په معنا د تأخر او درستو علی راضی د شر د وسوسه چونکینا الخناس چې کله الله ذکر واوري نو دې پټیږي او رستو کی دیو جنار وخت سره دې ذکر کوي تلاوت دې کوي تسبیحات دې چې کله الله ذکر کې نو دا شیطان پټیږي او دې وسوسه نه چي وکله کده غافل تاو مومي کنه نو بیا دې په غیبت او په چغلې او په گناهونو او داسې کارونو کې اخته کوي چې آخرت د پاره تباہی سبب وي الذي هوا يوسوس في صدور الناس چې وسوسه چي پسینو د خلقو کې من الجنه والناس برابر خبر د کاد پیرانو نه یو کده انسانانو نه بسم الله الرحمن الرحیم ورته اسور مسلمانان راغلی او سور اوریدون کې د ټولو خدمت کې دا درخواست دی د الله بندگانو دا فانی ژوند دی قران شریف تکې نه قران زده کړي کچا لفظي نیز د کړي نو الفاظ زده کړي او کا الفاظ مزدکړي د قران معنا زده کړي ذکر اعظم استاد د هدایت کتاب دی ایمان کتاب دی ایمان او دین ګوره شي کتاب لنی ناس نو کوم ځکه وزده کړي نو دا څه ټول کوي کنه ټول وعده وکي الله توفیق دل درکړي ور الله نه غواړي یا الہ العالمین غواړي ما عملم پیو کوي خپل علماء سره کې نه قران زکه یو وخت داسې مقرر کړي چې داسې علماوی چې هغه د مدارسونو فارغ وي او الحمدلله علم کړي قران ور سره وایي دي کې ډېر خیرونه دي ګره داسې خبره د ایمان نشته چې قران کوي نه داسې خبره د ایمان نه منافی نشته چې قران داغي بار بار رد نه کوي ندی کتاب کې ډېر خیر دی دا د خیر کتاب دی الله دې موږ تاسو ټول له توفیق راکړي و رامون باندې ګور زوال د دی وجن راغله چې موږ مسلمانانو علما عملا کتاب الله پریخه او کافر دا کوشش کوي چې دا مسلمان دا کتاب پلاسو کې روان ني شیطان کوشش کوي چې روان ني موږ تاسو به مخالفت کوو کنه وکړو قران بلاسو کې ان شاء الله راخلو او الله رب دې د علم او د عمل سوال کو دویم دا چې आवाज موږ نه د خپل زنانو بارکی کوشش بم کو ذکر د نیمه نډیر امت دا پکورونو کې نو کور کې بم دا کوشش کو دا الله د حبیب د کور د پاره الله سے انتخاب کړو بیبیانو ته وی قران او سنت درته د الله حبیب وای نو دا یاد وای دې سره د کور اصلاح کی دې سره اخلاق جوړیږي دې سره کور کې برکات راځي نو مهنت وکړئ دې لپاره فکرمن شئ الله نه غواړئ الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الله تعالی الحمدونه دي چې موږ خپل کتاب تکینولو الله ټول امت دې خپل کتاب لکینه الله تر مرګ موږ دې کتاب نه جدا مکه ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين یا الله زموږ دعا قبول کړي وردا مسله د قرآن پاک د ختم په اختتام کې دعاګانې قبليږي با صحابه او اولاد او دارا جمع کړي او دا مبارک میاشتم دا مسلمانان زه په ډېر مصائب کې نشرا تاسو په دعا کې یاد کو درود شریف وایي اللهم صل علی محمد
اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انا نسألك بأن لك الحمد لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا وما لم نعلم. يا الله يا رحمن يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلحهم وأصلح ذات بينهم. اللهم اهد أمة حبيبك اللهم ارحم أمة حبيبك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك. اللهم وفقنا للعمل بكتابك وسنة حبيبك. اللهم إنا نجعلك في نحور أعداء الدين ونعوذ بك من شرورهم. اللهم دمر ديارهم. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم خالف بين كلمتهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم انجي إخواننا من أيدي الكفار والظالمين. اللهم انجي إخواننا من أيدي الكفار والظالمين. یا الہ العالمین دا قرآن زمونږ د پاره حجت وګرځي او په موږ یې مګرځي. الہ العالمین د دې قرآن پاک صحیح علم او عمل موږ ته نصیب کړي. الله هر امتی ته د قرآن علم او په دې عمل ور نصیب کړي. الہ العالمین زمونږ پزنو کې ستا او استاد حبیب مینا او محبت واچي. الہ العالمین زمونږ پزنو کې ستا او استاد حبیب مینا او محبت واچي. یا الہ العالمین موږ ته استاد حبیب د سیرت او د صورت د تابعداري توفیق را نصیب کړي. پروردگار عالم سور مسلمانانو مونږ ته دعاګانې ویلي. یا الہ العالمین دې حسن ظن له او استاد عظیم الشان کتاب ختم نه دې ټول مشکلات الہ العالمین ختم کړي. الله سمر بیماران دي تو ورته شفاء کامله ورکړي. الله سمر بیماران دي تو ورته شفاء کامله ورکړي. الله سور مسلمانانو په منځ کې دشمنی او تربګنۍ دي الله دا په دوستۍ او محبت بدلې کړي. الله امت مسلمه رونه دی او دا پخپل منس کې الہ العالمین محبت راولي. یا الہ العالمین امت پخپل منس کې د جنگ دو او د قتل او قتال نه محفوظ وساته. پروردگار عالم نور مسلمانانو سره پریشانای دی باز داسې دي چې قرضداري الہ العالمین سو قرضداري ته د قرض د خلاصولو د غیب بندوبست ورته وکړي. بعض مسلمانان دي چې الہ العالمین اولاد نشتا الله تو ورته نیک عمل صالح اولاد ورکړي. الله د چا اولاد ني نیک عمل صالح اولاد ورکړي. د چا کورنو کې به اتفاقی د الہ العالمین دا په دوستۍ په اتفاق او اتحاد سره الہ العالمین بدل کړي. پروردگار عالم د دنیا په ګډ ګډ کې مسلمانان په څه پریشانو کې الله ته د ټول مسلمانانو مدد وکړي. الله د عراق د مسلمانانو په حال او رحمېږي. د فلسطین د مظلومانو په حال الہ العالمین او رحمېږي. یا الله د کشمیر او د نور ځایونو د مظلومانو مسلمانانو په حال او رحمېږي.
الله د کافر د قوت د دې د اتحاد او اتفاق تسنس کې الہ العالمین دی مظلوم امت د دې انتقام ته نتواله پروردگار عالم د چا په نصیب کې هدایت ورلو کې او څوک چې ستاسو دین لپاره رکاوټ جوړيږي یا الہ العالمین د خپل دین لار نه دا ټول رکاوټونه الہ العالمین لري کې الله زموږ د اعمال او د ګناهونو د وجه نه په سور عذابونو کې موږ مبتلا یو الله کاغه غلط حکمرانان دیو کو نور سی الله ته موږ او رحمېږي الله موږ حاضرین او غایبین ټول امت ته صحیح توبه توفیق ور نصیب کړي الله مونږ ټول ته صحیح توبه توفیق الہ العالمین را نصیب کړي یا پروردگار عالم او مسلمانان چې په ست طریقې د دین کار کوي کاغه مدارس دي که مجاهدین دي کدا تبلیغ والرونه دي الله په ټولو کې اخلاص پیدا کړي او د خپل حبیب تابعداري ورته نصیب کړي او د دین سور کارونه چې کیږي الہ العالمین د هر قسم شر او فساد د اشرار نه په امن او امان وساتي الله د امت په منځ کې جوړ راولي د امت په منځ کې الہ العالمین اتفاق او محبت راولي الله څوک چې موږ د دې دین ذریعہ جوړ شوی وا چې هغه ستاسو حبیب صحابه کرامو دا غین رست امتو الله د ټول سره د رحم او د کرم معاملې وکړي الہ العالمین ای قربانای کړي او ستاسو کتاب او دین او دا اسلام موږ ته په خپل قربانو را رسوله الله د ټول قبرونه د نور او رحمت نه ډکړي الله سوره مسلمانان د آدم علیہ السلام د دور نراواله تر اوسه پورې وفات دي الله ته تمام امت مسلمه دا غي مغفرت فرمایي الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې الله زموږ توجه قبر او آخرت طرف ته پیدا کړي یا الہ العالمین زموږ د مهنت د خپل دربار کې قبول او منظور کړي الله زموږ د غلط نیتونو د وجنا زموږ د ګناهونو د وجنا زموږ د اعمال الہ العالمین رد کړي الہ العالمین دا خپل دربار کې قبول او منظور کړي الله زموږ اعمال خپل دربار کې قبول او منظور الله دا د خپل رضا لپاره وګرځي یا الہ العالمین موږ کې اخلاص پیدا کړي الله دې میاشتې څومره خیر او برکات دي الله موږ محروم مکه اغینا یا الہ العالمین دا مبارک میاشت د امت په حال او رحمت الله دا مظلوم امت چې در په در دي الله ته دې په حال او رحمت الله دا در په در امت رايوځي یا الہ العالمین ته موږ په حال رحمېږي الله دې امت په حال رحمېږي الله زموږ د مساجد او زموږ د مؤمنانو او زموږ د زنانو او د ټولو په حال رحمېږي الله د کافرو د لاس زموږ حیات تسنشوا الله مدارس او جمعتون متسفشل الله دا خلق په حال مرحمېږي چې دا کافرون یا الہ العالمین دا مجاهدینو مدد کوي چې په ټول دنیا څنګه شوی الہ العالمین نه پکور کې زیشتا نه پزمګه کې زیشتا یا الله تو رحمی الله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأولياؤك المقربون وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله الله باز مسلمانانو د خپل ډېر تکلیف شکایت کړي الله ته د ټول امت په حال رحمېږي الله دا موجوده سور مسلمانان دي یا که غایبین دي د چا په زړونو کې سر شریعت مطابق حاجتي الله تور کول والے تمالکی الله تخپل رحم او کرم سره د ټول حاجتونو پوره کړي الله د ټول نارینه او زنانو مسلمانانو حاجتونو پوره کړي الله د ټول په حال او رحمېږي الله ټول بیمارانو ته شفای کامله ورکړي یا الہ العالمین میدان د محشر کې استاد حبیب ملاقات او د عید الله سود حوض کوثر او زمون نصیب شي الله ته خپل حبیب د شفاعت نه موږ محروم کړي الله ته خپل حبیب د شفاعت نه موږ محروم کړي الله زمون په زونو کې استاد حبیب دا غیر صحابه کرامو د دینی مشران او الہ العالمین دا غي قدر عزت او احترام واچي
پروردگار عالم د امت په منځ کې اتفاق او اتحاد راولي. الله سور خلق چې د دین کار په ست طریقې سره کوي، الله زمون په زړه کې رئیس سره مینه او محبت پیدا کړي او د ټولو په منځ کې جوړ پیدا کړي. پروردگار عالم باز مرګور ویلی دا تبلیغ اجتماع را روانه ده. دعا وکړي چې الٰه العالمین حفاظت وکړي، زمون مدارسو حفاظت وکړي او د خپل مظلوم مجاهدینم دعاګانو کې هروي ما چې دای په حال الله رحمېږي. یا الٰه العالمین ته د مجاهدینو د مدارس دینیو څوک چې د دین کار په ست طریقې کوي، الله ته مدد او نصرت وکړي، الله ته مدد او نصرت وکړي. الله څوک چې د دین او قران پر رکاوټ جوړيږي او الله په دې ملکونو اسلامي مملکتونو کې کفر او بی دینی راولي، الله ته د امت خلاص کړي. یا الله ته د امت خلاص کړي. الله مون کمزور یو، الله زمونږ وسو طاقت نشتا، تا د دې دین د حفاظت وعده کړي. الله چې څوک دې دین ته پسوک او استهزاء نظر باندې ګوري، الله ته خپل غرف کې راولي. بای چا څه حاجتونه الله را غواړي. الله الله مان جی خانه نامه دې الله دا کوم مجاهدین گیر دي تیر اخلاص کی او دا کوم د کافر په پنج کې دی لا اله الا الله دای پر نکړه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد علیہ واصحابہ اجمعین. توحید و سنت 61 اینڈ خوشبو ہاؤس، مدینہ مسجد، جہانگیرہ، دکان نمبر 2، سردار علی عطر فروش. زمونږ دکان دویمه پتا واحد گل اسلامی کیسٹ سنٹر، کراچی کیماڑی. گران و محترم اوریدونکو، نن د الله په فضل او احسان سره په 14 تاریخ د جولای 2005 دا تفصیلی ترجمه د آډیو کیسټونه چې 215 غنټې دي سی ډي کیسټ ته مکمل شو. ستاسو په دعاګانو باندې دا سی ډي کیسټو کې کمپیوټر کیسټ دوره تفسیر والا توحید و سنت کیسٹ اینڈ سی ڈی ریکارڈنگ سینٹر جہانگیرے سردار علی عطر فروش طرف نا یو تحفہ دا خپلو ګرانو اوریدونکو ته. انشاءاللہ چې الله به موږ ته د دې اجرونه راکړي او تاسو موږ په دعاګانو کې مې راوي. دا به تاسو ته په جهانگیری کې د سردار علی عطر فروش سره ملاويږي. دکان نمبر 2 جہانگیرے. دن علاوہ د سید امیر حسین باچا لفظی ترجمہ د فهم القرآن په نوم باندې په یو سی ډي کیسټ کې تیار شوی ده او د هر جمعې نه بیانم دلته ملاويږي. دن علاوہ د سید امیر حسین باچا د احادیثو کتابونه لکه شروط الصلاة، قدوری، آثار السنن، مشکات اور ریاض الصالحین بم په آډیو کیسټ او سی ڈی کیسټ کې د دې دکان نه ملاويږي. پتہ یاد ساتئ، توحید و سنت کیسٹ اینڈ ریکارڈنگ سینٹر جہانگیرے، دکان نمبر 2، سردار علی عطر فروش.
د دې تفسیری دورې نوم دی علوم القرآن.